بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، الله مې خوشحال او آباد لره. دوستانو، په نن سبقه کې څلور شیان درته ښیم چې دا زموږ په خبرو کې سخت ضروري دي. یو حساب دی چې د یوه څخه بیا در لکو پورې دا حساب درته ښیم. دویم د میاشتو نومان درته ښیم. دریم د ورځو نومان درته ښیم. څلورم دا څلور فصله څلور سیزنه د دې نومان درته ښیم. دغه چې دي زموږ په خبرو کې سخت ضروري دي، ځکه چې موږ خبرې کوو نو د ورځو د نومانو ضرورت دی چې موږ به یو ورځ یادوو چې په کومه ورځ زه یو خواته ځم دا، او بل دا ضروري دی چې په کومه میاشت کې به زه بیا دا کار کوم، او دا ضروري دی چې څو کاله بعد به زه استاد کېږم. ګوره دا ګرده د حساب سره هم تعلق لري، د میاشتو او د ورځو د سیزن د دې ټولو سره تعلق لري. دا سخت ضروري دی. اول راځم د میاشتو نومانو ته. میاشتې چې دي 12 میاشتې، د هرې یوې ځانته نوم دی د انګریزي حسابه څخه. یو خو زموږ ستاسې اسلامي میاشتې دي، د هغو سماس یوه انګریزي میاشتې دي چې هغه جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای، اګست، سپټمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. ګوره دغه 12 میاشتې دي، د هرې یوې نوم ما جلا لیکلی دی، دا تاسې یاد کړئ. دا یو. دویم د څلورو فصلو نومان چې پسرلی دی، دوبی دی، منی دی، ژمی دی. دا څلور موسمه د دې نومان. پسرلی ته ویل کېږي سپرینګ، دوبي ته ویل کېږي سمر، مني ته ویل کېږي اټم، ژمي ته ویل کېږي وینټر. دا څلور موسمه سوه. دا هر موسم یعنی وینټر، سمر، سپرینګ، اټم، دا څلور سیزنه سوه، څلور فصله سوه. موږ او تاسې په پښتو کې پسرلی، منی، دوبی، ژمی دا ورته وایو. دلته ورته ویل کېږي وینټر، سمر، سپرینګ، اټم. دا او بل د ورځو نومان چې په هفته کې یعنی په اونۍ کې څو ورځې دي، د دې ورځو نومان. د شنبې څخه به را شروع کړو. بورډ ته هم وګورئ، پر بورډ باندې چې کوم ترتیب لیکلی دی په دغه ترتیب باندې د ورځو نومان دي. سټرډی، سنډی، منډی، ټیوزډی، وینسډی، تھرسډی، فرایډی. دغه د جمعې 7 ورځې دي، د دې نومان سوه. او بل حساب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. در دا لسو پورې ما تاسو ته ښوولې وه، دا 10 لس ته وایي. د لس ثبات 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یعنی شل. اوس د 21 حساب ورته ګوره. د 21 در 10 پورې دا حساب ته ګوره، نور هاخوا ته اسانه دی، ګرد مکمل پر دغه ترتیب دی. ورته ګوره 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 10 ته وایي. اوس په 10 پسې بیا لکه 20 چې و دا 30 سو. 20 معنا شل، 30 دا یې 10، 40 50 60 70 90 100. ګوره سلو ته ورسېدی. 100 معنا سل. د ټولو دغه ترتیب دی. دغه 21 هلته 31 32 34 35 دا ترتیب مکمل دغه ترتیب دی. سلو ته چې ورسېدی، د سلو ثبات 100 200 300 نور دغه حساب سو مکمل. زرو ته چې ورسېدی یعنی 900 1000 بیا زر راځي، 1000 زر. د زرو حساب بیرته بیا دغه کېږي 1000 2000 3000 4000 5000 بیا د 99 زره پورې. د 99 زره څخه هاخوا ته بیا لیک معنا لک، موږ پښتو کې لک ورته وایي، لیک. دا د حساب طریقه سوه. انشاءالله سر م په خلاص سوی دی. که چیرې د اوله څه در 10 پورې ستاسې سر په خلاص سو، هاخوا ته بلکل هغه ترتیب دی. د اوله څه در 10 پورې په دا حساب چې مې سر خلاص سو، هاخوا ته هغه ترتیب دی. ځکه چې د 16 وروسته کم حساب شروع سو، په 10 وروسته هم هغه دی، د 40 وروسته هم هغه دی. ځه در اخري پایه پورې دغه ترتیب دی.
انشاءالله په دې به مې سر خلاص شوی دا ډېر سخت ضروري دی موږ ته په راتلونکي سبقانو کې ځکه چې موږ به خبرې کوو خو موږ به دا معلومات کوو چې پلانی راځي څو ورځې بعد زه ځم څو ورځې بعد زه ځم یو کال بعد زه تللی وم یو کال د مخه ګوره دا ټول د یو د حساب سره راځي د حساب سره تعلق لري یا زه راځم په جنوري میاشت کې زه راځم په سپټمبر میاشت کې ګوره دا د میاشت نومان ځکه ضروري دي زه راځم په سپرینګ کې یعنی په پسرلي کې زه راځم په مني کې اټم کې زه راځم په وینټر یعنی په ژمي کې زه راځم په دوبي کې دا ګرد شیان چې دي دا ما چې نن درته وښو دا ټول زموږ د خبرو سره سخت ضرورت راځي او حساب چې دی حساب بیا موږ ته په ګړۍ کې هم پکار راځي یعنی ساعت چې موږ ښیو چې څو بجې دي د بجو سره هم تعلق لري نو پر دې سبقه باندې تاسې ډېر کوشش وکړئ دا موږ ته ډېر پکار راځي لکه اوس زه وایم 6 کاله د مخه زه شاګرد وم I was a student 6 years ago وینې زه 6 کاله د مخه شاګرد وم زه به په راتلونکي 2 کاله کې استاد سم ګوره زه به په راتلونکي 2 کاله کې استاد سم I will be ګوره will be که ستاسو په یاد ولو دا د راتلونکي دپاره یعنی د فیوچر زمانې دپاره استعمالیدی چې په سچویشن یا په سټیټ کې استعمالیږي I will be a teacher next 2 years زه به په راتلونکي 2 کالو کې چې سم استاد سم ټیچر استاد به سم ځکه چې ما نن کوم شیان تاسو ته وښول چې هغه حساب دی که هغه د میاشتو نومان دي که هغه د ورځو نومان دي که هغه د سیزن نومان دي دا ټوله چې دي زموږ د ورځنۍ خبرو سره چې موږ کومې خبرې کوو په دې کې پکار راځي خوشحال او آباد اوسئ تاسو پر دې باندې کوشش وکړئ انشاءالله په راتلونکي سبقانو کې به بالکل تاسو ته بیا د حساب د یوه ټکي ضرورت نه وي چې زه تاسو ته وښیم ستاسو به په ټول حساب باندې سر خلاص وي ځکه چې نن کم حساب ما تاسو ته وښوی که چیرې تاسو دغه زده و بیا په راتلونکي کې بالکل مشکل نه راځي که موږ د ساعت په اړه باندې خبرې کوو هم تاسو ته بیا مشکل نه دی که موږ د ورځو په اړه باندې پوښتنه کوو هم بیا مشکل نه دی که موږ د کلو په اړه باندې خبره کوو هم بیا تاسو ته مشکل نه دی بالکل به ټول درته وسایي خوشحال او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله